السلام علیکم دوستانو. د یو چې جوړ بس روش په خیری. زما په نننۍ ویډیو کې زه غواړم موږ د ګران هېواد افغانستان د حالت په باره کې یو څه خبرې درسره وکړم. د دې څخه مخکې چې زه مخته ولاړ شم، اول دا خبره زه غواړم چې واضح کړم چې دا کوم سیاسي ویډیو نه ده، نه په دې کې زه د سیاست په باره کې خبرې کوم. ما یو مقصد دا دی چې یو مشکل چې موږ تاسو ټولو درک کړی دی، او زه د یو انفرادي شخص په حیثیت باندې یو مشکل ته ما یو حل لاره سنجولې ده، غواړم چې هغه ستاسو سره شریک کړم. تیر یو نیم کال کې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو مکتبونه بندي، بیا د اوس پوهنتونونه بند شول. خو دا خبرونه دي چې ټول په خبر دي. د هغه څه بر علاوه نور دوستان هم تر ما ښه پوهېږي، زه یو څه وخت دمخه تللی وم افغانستان ته ورېمې چې حالت ولیدی. یو بل مشکل چې د هغه باره کې خبرې نه کېږي هغه دا دی چې کوم چې د الکوانو مکتبونه دي او کوم پوهنتونونه دي، په هغو کې هم سویه ډېر د مځکه کښته تللې ده. اکثریت استادان چې دي، که د مکتب دي او که د پوهنتون استادان دي، هغه متاسفانه افغانستان یې پرېښی دی. نو هغه کم سرمایه چې افغانستان درلوده هغه موږ ته لاس ورکړې ده. کم ځوانان چې هلته ناست دي هغه ډېر ناامیده دي د دې حالت څخه. دوی خپل آینده ډېر په مشکله کې ویني. اکثره ځوانان چې ما ولیدل کوشش یې کوي چې افغانستان ترک کړي او افغانستان پرېږدي او لاړ شي خارج ته، وګوري خپل ځان ته یو ژوند جوړ کړي. کوم چې موږ تاسو ته معلومه ده ډېر یو د خطر سفر دی چې څوک د افغانستان راوځي، فرضاً اروپا ته ځي یا که فرضاً همسایه ممالکو ته ځي، نو د دوی ژوند په خطر سره مخامخېږي. او په عین حال کې دا هم یو سرمایه ده چې د افغانستان وځي. نو د یو فرد په صفت ما ته ځان سره چورت ووایي چې دې مشکل ته باید څه حل پیدا شي. حل باید موږ تاسې افغانان خپله پیدا کړو. هر څوک چې خپل تر اوسه پورې یو څه کوشش وکړي، زما په نظر انشاءالله چې مشکل به حل شي. که سل فیصد کې حل نه شي کېدای شي، 80% 80% موږ دا مشکل د بینه یوسو. زه خپله دلته په لندن کې تقریبا 20 کاله کېږي چې ژوند کوم. دلته یو سافټویر انجینیر یم. تقریبا 8 کاله کېږي چې په دا بخش کې کار کوم. زما خپله شخصي حل چې ما خپل د طرفه زه غواړم چې دا کوشش وکړم، هغه دا دی چې داسې کوم شی چې ما زده کړی دی په دا یونیورسيټي کې دلته، او کوم شی چې زه تجربه پکې لرم، زه غواړم چې هغه داسې د یو پلیټفارم د لارې هغه د افغانستان ځوانانو ته ورسوم، چې هغه د دا شي څه دا زده کړي او په آینده کې او په خپل یو کار په جوړ کړي. نو اول خو سوال دا دی چې اکثره خلکو ته پیدا کېږي چې آیا دا چې یو څوک په انټرنیټ باندې چاته درس وایي یا فرضاً د یوټیوب ویډیو د لاسه چاته درس وایي، آیا دا کار کوي که نه کوي. د هغه لوی مثال زه خپله یم. زه چې دلته راغلی یم، ما ته به داسې د اوپن یونیورسيټي ورته وایي، هغه آنلاین یونیورسيټي ده چې ما به کار هم کوی او په اصل وخت به مې درس ویلی، او هغه هم دا سیستم یې دغسې و چې د آنلاین ویډیو د لارې تا ته درس ویل کېدی، ته خپل د ځان سره کار کوی او مخته تللی. او په خپله په کمپیوټر په فیلډ کې هم چې څوک ځان غواړي چې مخته ورسوي، همیشه څوک سلف سټډي کوي، د ځان سره درس وایي. ډېر کم داسې کېږي چې ته به ځې او تا ته یو معلم یا استاد درېږي هغه به درس درکوي. نو دا اول پوینټ دی چې ما غوښتل چې هغه ستاسو سره شریک کړم. دویمه خبره دا ده چې چې کوم وخت یو څوک وایي چې زه دا درس ووایم یا زه دا ټریننګ وکړم یا یو شی زده کړم، آیا که زه په افغانستان کې یم ما ته د آینده د پیشرفت یو د کار زمینه مساعده کېږي که نه کېږي. نو په دې باره کې زه غواړم چې تاسو سره بعضې پیجونه شیر کړم چې هغه به تاسو ته دا معلومات درکړي چې څنګه خلک چې په نورو ممالکو کې ناست دي او په دغه فیلډ کې درس ویلی دی او پیشرفت یې کړی دی، څنګه په اسانه خپل ځان ته یو ښه معاش او ښه پیسې په لاس راوړلی شي.
فرض مثال دا یو ویب سایټ دی په نامه د fiverr.com او دا کم فیلډ چې زه په کمپیوټر ساينس کې خو مختلف بخشونه دي څوک بیک اند انجینیر څوک فرنٹ اند انجینیر څوک ډیټا ساينټیسټ زما خپل سپیشالټي چې دا ډیوپس دی نو دلته دا فایور چې تاسو ولر سي تاسو وګورئ چې دا خلک چې دا ټوله یو لا هم په غرب کې ژوند نه کوي که فرض مثال موږ دا سلر ته ولر سو دی ما په خیال په اسرایلو کې دی چې د اسرایلو څخه کار کوي او خپل ځان ته ښه انکم دا جوړ کړی دی ښه پیسې ګټي 410 پاونډه دا په بعض ځای کې نه تر 300 پاونډه پورې دی پیسې اخی بل چې کوم ویب سایټ دی هغه د اپ ورکس په نامه دی هغه دلته تاسو کتلی شئ دا سړی چې دی په ساعت یو ساعت $100 خپل چارج اخی او تر اوسه پورې تقریبا $3 لک دلته کار کړی دی دوی په ارمینیا کې اوسېږي بل داسې په ویتنام کې په هندوستان کې نو دا هغه فیلډ دی چې تاسو یو شی زده کوئ او بیا بیرته په خپل وطن کې د خپل ځان لپاره یو نفقه او یو کار برابرولای شي داسې کمپنیانې دي لکه ټورینګ دا یو کمپنی ده چې په هغه که تاسو دلته په غواړئ چې د دنیا په هر کونج کې چې تاسو یاست تاسو ته کار درکوي په ډېر غټو کمپنیانو کې په امریکا او په اروپا کې نو مقصد دا دی چې کار پیدا کیږي چې څوک هغه سکل یا هغه هنر زده کړي او زحمت پکې وکړي د دې لپاره زه خپل غواړم چې په پښتو ژبه او په دري ژبه داسې ټیوټوریالونه جوړ کړم کم فیلډونه کوم شان چې زما زده دي هغه ستاسو ته په اسانه ژبه په ساده ژبه تشریح کړم او بعضې خلک به په انګلیسي کې دا شان ستا په یوټیوب کې خو په پښتو یا په دري ژبه دا شی نشته نو که څوک فرضاً د ژبې مشکل ولري دا یو اسانه طریقه ده چې دغه شی دغه مضمون زده کړي نو دا پیج ما جوړ کړی دی په فیسبوک کې که تاسو غواړئ چې په دې کې دلچسپي ولرئ او غواړئ چې په دې څه استفاده وکړئ تاسو ما خواهش دا دی چې تاسو دا پیج لایک کړئ او مخ ته هم سره شیر کړئ دا یوټیوب چینل دی چې ما جوړ کړی چې ان شاء الله په آینده کې به موږ دلته شان ویډیو به اپلوډیږي او تاسو سره به ان شاء الله شیر کیږي نو لکه ما چې څنګه تاسو مخکې وویل چې کمپیوټر ساينس فیلډ چې دی ډېر اډوانس فیلډ دی په دې کې ډېر مختلف بخشونه دي او ډېر مختلف ټکنالوژيانې دي چې هغه استعمالیږي د یو نفر لپاره دا امکان نه لري چې دا ټول شان زده کړي او په ټول شان کې ایکسپرت او زه وایم هم نه چې زه ایکسپرت یم په دا فیلډ کې زه یو څه معلومات لرم یو څه درس مې ولیدی یو څه تجربه لرم خو دغه د دې چې فرض مثال دلته په یو کمپنی کې څه کار کوم یو مسؤلیت یې ما تر کړی دی او پر ما اعتبار کړی دی او د یو افغان په صفت زه غواړم چې دا شی نور افغانانو ته ورسوم یعنی دا ضرور نه دی چې څوک په افغانستان کې دی یا کوم خويندې او ورونه چې په افغانستان کې دی هغه د لپاره دا پیغام دی که فرض تاسو خارج ته راغلی یاست او لکه دا اوس په دای ویکیشن کې ډیر افغانان د باندې راووتل او غواړي چې یو نوې ژوند شروع کړي او غواړي چې یو نوې شی زده کړي زما ستاسو مشوره هم دغه ده چې دا یو ښه فیلډ دی او په دې کې ډېر پیشرفت کېدای شي او ډېر په اسانه تاسو یو مستریح ژوند خاوند کېدلای شي نو کوم ټکنالوژي چې زه خپل پښکې بلدیت لرم زه به هغه ستاسو سره شیر کوم هغه زه خپل په دې کې اول AWS دی کوم چې cloud environment دی بل Linux operating system دی په Python کې زه بلدیت لرم بیا Kubernetes دی په لومړي د CI/CD پایپلاینونه دی او Docker زه نه وایم چې زه په دا ټول شان کې ایکسپرت یم او ما A to Z ټول شان زده دي خو دغه د زه یو څه بلدیت لرم چې ان شاء الله تاسو ته یو راهنمایي وکم او که کوم مشکل همیشه موږ یوټیوب
چینل چې د هغه لاندې ویډیو ده، تاسو کومنټ ولیکئ یا کوم سوال چې هغه هلته ولیکئ. بیا نو یوازې دا نه دی چې خامخا به زه جواب ورکوم، که فرضاً یو بل زموږ دوست یا ملګری و چې هغه که جواب ورکولی شي هغه بیا ورکړي. او تر اوسه پورې دا داسې ما چرت نه دی ویل چې څنګه هغه په کومه طریقه یې کار باندې به موږ مخته ځو. اول خو زما چرت دا دی چې که فرض مثال ایسنکرنس چې ورته وایي چې زه یو ویډیو جوړه کړم، بعضې یو سبجیکټ یا مضمون ورته تشریح کړم او هغه تاسې هلته وګورئ او داسې مخته ولاړ شو، او بیا که فرض مثال کوم سوال ورته هغه څه وروسته د هغه رقم به موږ نور درسونه مخته بیایو. او که فرض مثال بعضې څوک وایي چې موږ آنلاین سره یو ځای سو، کار وکړو او سکرین سره شیر کوو، یو انټراکټیو انوایرمنټ ولرو، هغه هم کېدلی شي چې فرض مثال موږ په فیسبوک یا د یوټیوب د لارې یو وخت سره کښېږدو، بیا پر خپل وخت باندې یو ګوګل هنګ اوټ لینک زه شیر کوم په فیسبوک باندې، او تاسې کولی شئ چې هلته هغه میټینګ جوین کړئ او د هغه ځای څخه موږ یو ځای کار سره وکړو او یو شی سره زده کړو. خو یو شی چې زه خپله شخصي تجربې پر اساس وایم په دا فیلډ کې چې څوک مخته ځي، اول دا دی چې دا لینکس اپریټینګ سیسټم چې دی دا بنیاد دی په دا فیلډ کې. نو که زما خپله اول اراده دا ده چې د دغه ځای څخه څوک شروع کړي او بیا دا نور شیان مخته سره وګوري. خو که فرض مثال داسې څوک وي چې هغه وایي چې موږ اکثریت په دې پوهېږو او یو مضمون تاسې په دې کې انتخاب کړئ، هغه هم تاسې ماته د فیسبوک پیج د لارې ماته ویلی شئ او بیا د هغه څخه موږ مخته ولاړ شو. نو ما یګانه مقصد دا و چې دا یو مشکل دی، دا په افغانستان کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو، او زه مې نایسته یو انفرادي شخص دغه زما د وسه پوره ده چې زه دا کار د خپل وطنوالو سره او دوستانو سره وکړم. ستاسو ته زما خواهش دا دی چې که تاسې دا ویډیو مخته سره شیر کړئ چې هر څومره ډېر خلکو ته دا معلومات ورسېږي، نو دا به ستاسې د خوا یو کومک وي په د افغانستان د خلکو سره. نور نو وخت نه نیسم، ستاسو توجه څخه مننه. د خدای